دروجی دامیاش پدی کی الله باندې ځانو بخې زما عزت مندو الله باندې ځانو بخو الله ته اوجاړو الله سره جوړو کو نبی علیہ السلام فرمایي هر تهجد ټیم کې بشمنی ټیم کې رب کائنات را کوزيږي رمبني اسمان تا دزمکه اسمان ته را کوزيږي او تا تو یا عبادی اے زما بندگانو اے زما بندگانو هل من سائل سوک سوال کولو ولشته چې مانه سو غواړي چې ورکم سوک چې مانه سو غواړي هل من تایب سوک توبه وستون کې شتا چې ماته توبه وباسي دغه وخت 2 رکعات وکړه او د شاغه مکسر 2 رکعات وکړه او دغه وخت الله ته یا الله سوک نشتا صرف ته موجودي یا الله زه ګناګار دا د بخنی میاشتا یا الله ما پکې وبخا حضور علیہ السلام فرمایي وی اعمال دا په وخت قسم دي اعمال دا په وخت قسم دي بعض اعمال دو عملونه وی دا واجبانی دا دواړه واجبون کی دي په دا دوا ته هم سره و قسم اعمال دي ان شاء الله که راوړي جمعه ته یاد به وته دا نور پینځم ویما دو قسم اعمال دي چې هغه واجبون کی دي لومبه عمل دا چې من لم یشرک بالله شیئا سوک چې الله سره شریک نه پیدا کړي چا چې الله سره شرک نه پیدا کړي ذات کې صفاتو کې شرک وې ستا بس پختو کې لن تعریف د شرک دا چې کم کار د الله دی هغه د مخلوق نه غوښتل دي ته شرک وي کم کار د الله د کولو دی هغه د مخلوق نه غوښتل دي ته شرک وي نو واجبون کې عمل دا چې چا د الله سره شریک نه پیدا کړي ایمان وروړي الله سره شریک نه پیدا کړي وجبت له الجنه د تبار جنت واجب دی لپاره جنت واجب دی دا واجبون کې ټیک د ګناګار وي فاسق فاجر وي نافرمان وي خو الله سره شریک نه پیدا کړي نو محبوب می فرمایي دا د لپاره جنت واجبون کې دي او دویم عمل چې کوم واجبون کې دي چې چا د الله سره شریک پیدا کړ چا الله سره په ذات کې په صفاتو کې شرک وکړ او د مرګ نه مخکې د توبه نه وستا او د مرګ په شرک باندې راغی په کفر د مرګ راغی نو د باندې الله جنت حرام کړی دی او دیوا همیشه دوزخ ته دیوا همیشه دوزخ دا دوا عملونه چې چا الله سره شریک نه پیدا کړي در بار جنت واجب چا الله سره شریک پیدا کړی دی توبه نه دی استی په شرک په حالت کې ول مرګ راغی در بارا دوزخ واجب دی الله رب العزت من جهنم نو ساتي او الله دې جنت نصیب کی پدې مېش کی یو کومه تر استغفار وې کنه استغفار مې ته وې بل مونږه پښتاني اما عربي الفاظ نشو یادولې نو جن الدعاء په رمضان کې دا کوي یا الله د جنت نعمتونو مې نصیب کی جهنم نه نو ساتي یا الله د جهنم د عذابونو نه نو ساتي او دا نبی رسول الله فرمایي د دې حکم دی پدې میاش کی د دوه خبرو کثرت سره د جنت سوال کول او د جهنم نه الله نه پناه غوښتل الله دې مستعزو د ټول جهنم نه حفاظت کی الله تمام امت په هر باندې رحم کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين دوك الله رب العزت چې سمو د عمل توفیق ورکړي غیر شاپیر الحمدلله په جمعتونو کې د ختمونو شپې دي او د ختم په وخت کې چې څومره درخواست مې دی چې کوم ځینو کې ختمي نو په دغه اخیری شپه باندې شرکت خامخا کوي ځکه چې کله د ختم شپوي نو په دغه شپه باندې په دې دعاګانو باندې شپېته زره فرشتي امين وي نو دغه ختمونو کې ان شاء الله ټول مرګري حصہ والو او الله رب العزت نه د مغفرت سوالونو کو او د خاص طور د عزت مندو درو جماعت ټیم کې د فلسطین مسلمانانو سره انتهایی ظلمونه د ظلم انتها دا ماشوم داسې واړه ماشومان ای پکې شهیدان شو هغه د بارا دوه الله ور سره خصوصي غیبی مدد وکي الله رب العزت زموږ د اسلامی حکمرانان چې کم خاموش دي کم د غیرت د بی غیرت صادر یا چولې دي الله دوی کې غیرت راولي الله دې زمونږه
څومره اسلامي ممالک دي الله دې اتفاق او جهاد نصیب کی ایمانی غیرت دې الله نصیب کی دغه کشمیر د مسلمانانو د فلسطین د مسلمانانو څومره دنیا کې مسلمانان د کافرانو په قبضه کې دي الله د مسلمانانو سره غیبی مدد وکړي د دې روزي مبارک میاشتې په خاطر خدای زمونږ غټ وړ ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږه بل رب نشتا ته زمونږ ربي موږ په حال باندې رحم وکړي د چا دشمنی د خدای په دوستۍ باندې بدل